السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم شهاب عزیز ارمان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. د رحمان بابا یو شمیر شعرونه داسې دي چې د هغې په حواله باندې د ولس خپل آرا دي، خپل خیالات دي، د هغې خپل څه خاص قسمه تشریحات خلک کوي. زمونږ ادیبانو هم د دغې تشریحات کړي دي. ما سره ګران رفیق الوط ناست دی، نو دلته یو ځای کې وو ګپ هم لګولو. رفیق الوط د دغه شعرونو په حواله ما نه پوښتنه وکړه، نو زما زړه کې راغله چې په دې باندې یو ویډیو وکړو چې دغه تاسو سره هم شریک شي، ځکه چې اکثر ویډیوز باندې کله یو اختلافي نقطه نظر راشي نو ډیر ملګري زمونږ ګران کتونکي چې مونږ ته ډیر زیات ګران دي او د هغې مونږ ډیر قدر کوو، هغې مونږ ته د یوې خبرې په دلیل کې بیا دغه شعرونه ولیکي. نو زه راځم رفیق الوط طرف ته چې دی دغه شعرونه ووایي او بیا په هغې باندې مخکې خبره بیا یو. بالکل سر، هغه دا شعرونه دي سر چې عشق څخه علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه. مکتب حال د مذهب وایي، عشق سیوا دی له مذهب. نو د دې په اړه باندې د مختلفو پوهانو رایې دي. نو ما چې سر ستاسو پې څه رایه راخله؟ دا شعرونه چې دي کنه چې عشق څه هسې علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه. جی مکتب حال د مذهب وایي، عشق سیوا دی له مذهبه. یو خو د دې قرات داسې هم راغلی دی چې عشق بالا دی له مکتبه له مذهبه. نو د بالا او د سیوا خبره هم ده، خو سیوا په زیاتو دیوانونو کې دی او نسخو کې دی، نو دا زیات مستند دی. نو دلته کې عام کانسپټ خلک دا اخلي چې عشق د مذهب نه بالاتر دی. مذهب په اصطلاح کې د ژوند د تیرولو یو آیین، قانون، یوه طریقه، یوه سلیقه هغې ته ویلی کېږي. لکه زمونږ دین اسلام دی، نو دې ته هم زمونږ په ډیرو زیاتو دینی لټریچر کې، کتابونو کې، شروحاتو کې، تفسیرونو کې د مذهب ټکی دی. خو مذهب دلته مونږ متبادل اخلو د دین، ځکه چې اسلام دین دی، مذهب نه دی. مذهب ورته ویلی شو، خو هغې ته بیا انګریزي کې ریلیجن وایي. ډېر عالمان، ډېر سکالران دا وایي چې اسلام ریلیجن نه دی، دا کوډ اینډ کنډکټ اف لایف دی. دا د ژوند د تیرولو یو پوره آیین دی چې دا په پوره ژوند حاوي دی. نو په هر حال دا مذهب چې دی دا د ده یو لغوي معنی هم شته که نه، دغه خو اصطلاحي مطلب شو، معنی شو یا تعریف شو چې د ژوند د تیرولو یو سلیقه، طریقه، اصول، آداب، لاره چاره چې په هغې کې د عباداتو پورشن هم وي، د معاملاتو هم وي، د اخلاقیاتو هم وي، پوره حساب کتاب د ژوند په هغې کې وي، هغې ته مذهب وایي. خو د مذهب یو لغوي معنی شته د ډکشنري لحاظ سره. نو هغه معنی ده چې مذهب وایي لارې ته، ذهبه په عربی کې تک ته وایي. بالکل. نو چې میم پې داخل شي نو زما خیال دی چې هغه دغه شي اسم ظرف مکان شي. مذهب یعنی د تګ د قدمونو ځای، مطلب لاره. بالکل. اوس چې د شعر ته مونږ ګورو که نه چې رحمان بابا وایي چې عشق څه هسې علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه. مکتب چې دی د سبق ویلو ځای، مدرسه، سکول، کالج، یونیورسټي. په ماډرن اصطلاح کې سکول، کالج، یونیورسټي زمونږ مدارس، زمونږ د چې د کم علم هم کم ځای وي نو هغه مکتبي دی که نه. نو عشق یو داسې علم نه دی چې مونږ لاړ شو په یو سکول کې، یو کالج کې، یو انسټیټیوټ کې، یو مدرسه کې، یو اداره کې داخله واخلو او مونږ هغې نه چې دی عشق ته ورسو، د عشق مقاماتو ته ورسو، مدارجو ته ورسو. لکه څنګه چې نصابي ډول سړی، لکه ساینس یو علم دی، یا میډیکل یو علم دی، یا مطلب دا دی ادب یو علم دی. نو دارنګ یو علم خو عشق نه دی. رحمان بابا دا ویل غواړي چې دا داسې یو علم نه دی چې لکه ته یو ځای کې داخله واخلې نو ته به د دې عالم شي او ته به عاشق شي، عاشق صادق به شي، بیا به د مقام عشق ته ورسي. نه، بلکې دا دواړه شعرونه تړلي دي. نو بیا وضاحت مخکې کوي چې دا ځکه لکه د مکتب نه حاصلیږي چې مکتب حال د مذهب وایي. مکتب چې دی انسټیټیوټ، اداره، د سبق ویلو ځای، دا تا ته یوه لاره ښیي. مذهب نه مراد څه؟ لاره. دلته کې مذهب په اوریجنل معنو کې استعمال دی، په لغوي معنو کې. مکتب حال د مذهب وایي، مکتب تا ته لارې ښیي. دا لاره انجینیرینګ ته تللی ده، دا میډیکل ته تللی ده، دا ټیچینګ ته تللی ده، دا سپورټس ته تللی ده، دا چې کوم دی جیوګرافي ته تللی ده، دا باټني ته تللی ده، داسې لارې درته ښیي.
او عشق سیوا دی له مذهب د عشق متعینه لار نشته چې په هغې ته روان شي. عشق چې دی دا لاره ده د محبوب د محب د زړه نه د محبوب طرف ته یو لاره ځي. بل ځای کې ګور رحمان ابا یو ډېر ښایسته وضاحت کوي د عشق لار د توکل په پښو غوسیږي نه په پښو د ریاضت او دیانت. نو د عشق لار هغه په خپله ښودلی دی چې دا توکل دی، توکل باندې به ورځي که نه. نو دې نه که څوک دا مراد اخلي چې عشق د مذهب نه بالا دی، یعنی دین نه بالا، د عشق د کم دین نه اوچت دی، سیوا دی، نو دا کانسپټ درست نه دی. ډېر په احترام سره زه وایم دا درست نه دی، ځکه چې تاسو کم دین او مذهب هم راولي. اسلام دین دی، نور مذاهب دي. هر مذهب محبت ته، عقیدت ته، عشق ته، دې ته چې کم دی هغې ډېر لوی اهمیت ورکړی دی که نه. محبت عشق د هر مذهب یو ډیر بنیادی تعلیم دی. ٹھیک ده. د دې دا مطلب نه دی چې عشق د اسلام نه بالا تر دی اوچت دی، یا د عیسیت نه اوچت دی، یا د یهودیت نه، یا د هندومت نه، یا څه نه. د دې مطلب دا دی چې د عشق یوه متعینه یوه معلومه لار نشته چې په هغه لار باندې موږ لاړ شو او دې ته ورسو. دا لاره چې کوم دی دا د توکل لاره ده او دا د محب د زړه نه محبوب طرف ته ځي او په دې باندې دغسې مزل کېږي. داسې نه ده چې ته به یو ځای کې داخله واخلې نو تا نه به عاشق جوړ شي. نو په دې باندې زما چې کوم دی خپل کنسنسز یا خپل تعبیر چې دی زما دغه دی. ډېر ښه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو دغه ګران رفیق الوت تپوس کولو نو ما ویل چې تاسو سره هم شریک شي. نو هیله ده چې انشاءالله تاسو د ویډیو خوښه کوي، زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوي، زمونږ پیج لایک کوي. ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.